در چرخ و برکی به مقدار دکانان هم آب برده او در خانه و در منزل مسکونی مردم آب زیاد رفته، یعنی مکمل در چرخ و برکی مردم آسیب دیده. تقریبا اگر یک آسیا دو جاسیا بعد خراب بوده که 50 رکبانی خساره رسانده بود. ټول ختموي مګر نه وای هغه دې مګر ورونه دي هغه زیما هغه ولې ختم کی ساعت 4 عصر روز دوشنبه بود. همگان مشغول به خوشی عیدی بودند. آسمان چرخ لوگر هم ابری بود. بعد از یک باران شدید رودخانه های چرخ لوگر شاهد سیلاب‌هایی بود که زیانهای هنگفتی به باشندگان روستاهای چرخ رساند. تقریبا داخل رسوایی در داخل بازار تقریبا یک دهخانه سر شده باشه، اما در یک نقطه که مربوط به دبر است زیاد زمین زراعت که بنجور زیاد زیر سیلاب شده. تقریبا اگر یک آسیا دو جاسیا بعد خراب بوده که 50 رکبانی خساره رسانده بود. اصلیت مرکزیت سیل در خروار. بعد از شدت گرفتن سیلاب ما با تیم مطبوعاتی راهی به ولسوالی خروار می شویم. بله، این راه های خم و پیچ را باید بپیمایی تا به ولسوالی خروار ولایت لوگر برسی. دقایق دیگر نیز باید راه بزنی و گاه گاهی هم از مردمان محل به خاطر بازجویی بند خروار بپرسی. آره، بالاخره رسیدیم. مردمان ولسوالی خروار مشغول یک کارند، جمع آوری خس و خاشاک. اما این بند خروار سیلاب‌ها را درست مدیریت نمی‌تواند. دیده می‌شود که باشندگان محل با بندی که مانع غرق شدن هزاران خانه‌های مسکونی شده ارزش قائل نیستند. بند خو د موږ نه په یاد کیږي چې دا جوړ شوی ده پوه شوې نو چې دې بند هر څومره وخت وتلی ده نه په دې بند باندې بیا چا کار کړی ده نه کومه تیږه لګولې ده خراب شوی ده جوړ شوی نه ده بیران شوی ده جوړ شوی نه ده او کال په کال باندې چې دا وینې ده چې د مسلمانانو ته وګوره دا فصلونه تقریبا 500 جریب ځمکه جنلاند سودا غنم دا رشکې دا شفتالې دا شیان کنه د مالور زیره باندې ودروله دا اوس خو څه کوي د موږ هر کال دغه حال ده اوس خو شکر الحمدلله اسلامي حکومت امارات مثال موږ دا توجه کوي چې دغه بند یا بند کی او دغه د مسلمانانو د کال باندې موږ څومره تاوانونه کوو څومره د زامتونه تیرو څومره تکلیف تیرو دا ټول دا وخت پالتو لاړ شي ځکه دولتي د که شخصي پرې دا شخصي ده دم ځکه بند حکومتي ده بند حکومتي ده نو دغه مځکه څه ده دم ځکه شخصي ده نو د سیمه ته پرې د بند کاسه ده سده موږ دا وایي د بند کاسه په دې باندې مخکې مې دا غره غلې ده د سی ورته ویلې تاسو کوم ځای کې مځکه غواړئ یا کوم ځای کې مځکه غواړئ چې موږ تاسو د مځکه درکو او موږ دا بند کو موږ ورته ویلې چې موږ ته کوم ځای کې کوم ځکه له دغه وبونه لاندې کېږي
هلته موږ ته مځکه راکړه چې دغه مځکه موږ خوشې کړو. پوښتنه دا ده د دولت اسلامي کې چې دغه د بند غم دې وخوري مځکې دې د موږ جرب سي موږ ته داسې تر بنده لاندې کېږي موږ ته د خپلې مځکې راکړي موږ د کډه کې له دې موږ دا اوس څه کړو دا مځکه اوس موږ ته څه په درس خوري. تصرف کاسه بند در خروار باعث شد که خانه های مسکونی را در دل سیلاب غرق کند.